په پوستکي مې دوکه مه شي چې روغ یم، په پوستکي مې دوکه مه شي چې روغ یم، ډډه کړې مې جوسه د غم وینه ده، اسویلی مې پروت په کټ د جنازې دی، اورېدلې سلګۍ ستا د واده ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو فاروق جان حسین یم. نن ډېر خوشحاله یم، ډېر ګران ملګري وهاب انګار صاحب او را سره څنګ کې نږدې ملګری دانیال همدان صاحب ناستې دي. نو د دې لومبیا ډېره مننه کوم چې د اختر یو مازدیګر یې موږ خواله راوړو. ډېره ډېره شکریه او ډېره ډېره مننه کوو. شاته را سره ناست دی شاه خالد همدرد صاحب چې د پښتو نعت کې یو ځانګړی نوم لري، ترنم یې ځان له خوندناک وي او که وینا یې وګورو نو هغه ځان له یو جدا انداز لري. د دې نه علاوه را سره بل ملګری طیب تورې ناستی دی، دا خو زموږ د پیج روحي روان دی، دا خو تاسو پیژنئ هم. راځو دانیال همدان صاحب تاسو شعرونه ریکارډ کوو، ډېر اوږد تمهید ورسره نه کوو. دانیال همدان صاحب په پروګرام کې ورته هرکلی وایو. جي فاروق جان حسین صاحب ډېره مینه ډېره مننه، د زیاره مو قربان شم. او دغه څو شعرونه یا داسې یو لنډ غزل به درته ویم، ټیم ناوخته دی چې وګوره خښ زما په زړه دي یاره، وګوره خښ زما په زړه دي یاره، غشي تیره که ستا باڼه دي یاره، وګوره خښ زما په زړه دي یاره، غشي تیره که ستا باڼه دي یاره، چې دا ولس بیدارول نه غواړي که رهبران دې خوړانده دي یاره، چې دا ولس بیدارول نه غواړي که رهبران دې خوړانده دي یاره، زه خو یې ځکه میلمستیا نه کوم چې ستا یادونه قربانه دي یاره، زه خو یې ډېره مننه، زه خو یې ځکه میلمستیا نه کوم چې ستا یادونه قربانه دي یاره، تر څو به دغسې بې کوره یو موږ بس ګناهګار دا پښتانه دي یاره، تر څو به دغسې بې کوره یو موږ بس ګناهګار دا پښتانه دي یاره. او حسین صاحب زه د ډوډۍ دپاره سوچ کوم، زه د ډوډۍ دپاره سوچ کوم، شتمن بغیر سوچه ماړه دي یاره، زه د ډوډۍ دپاره سوچ کوم، شتمن بغیر سوچه ماړه دي یاره، چې کاغذي وعدې لیکي په کاغذ، چې کاغذي وعدې لیکي په کاغذ، خود د غرض پاس سواره دي یاره. او اخري مقطع ده چې د پښتونخوا دا پښتانه همدان ته ډېر درانه درانه دي، ډېره مینه ډېره مننه. یو څو شعرونه ورته بس د بل غزل ویمه چې وخت را روان دی داسې کار به کیږي چې څوک کوکنار کر یا نار به کیږي، وخت را روان دی داسې کار به کیږي چې څوک کوکنار کر یا نار به کیږي، او که حوصله مو پولادي کړه خپله په پولادي غرونو کې لار به کیږي، که حوصله مو پولادي کړه خپله په پولادي غرونو کې لار به کیږي، که حوصله مو پولادي کړه خپله په پولادي غرونو کې لار به کیږي، که د مخرور زړه په ښکالو پوهه شو د اجرتي بڼو ګزار به کیږي، که د مخرور زړه په ښکالو پوهه شو د اجرتي بڼو ګزار به کیږي، زما بچی د مرګ په خوله کې پروت دی طبیب صاحب وایي په خلار به کیږي.